یوه درجه اوچته کي او یوه ګونۍ معاف شي چې واپس روان شي دا خلک د جومات نه وځي نو دوه قسمه خلک یو شادي شوده رواني که نه نو دا شادي شوده چې د جومات نه واپس ځي کور ته نو هم په یو قدم یوه درجه اوچتېږي یوه نیکي لیکل کېږي او یوه ګونۍ معاف کېږي او دا غیر شادي شوده چې رواني دا لونډان نو دوی په تشو کې روان دي ته هېڅ اجر په دې قدم نه میلاوېږي هېڅ اجر داسې په تشو کې غریبانان روان دي ته به وایې چې مولي صاحب پکار ده چې دې لونډانو ته اجر میلاوېدی او دې شادي شوده ته نه میلاوېدی نه که نه ته د شریعت فلسفه زده که که نه دی چې مونځ وکړي که نه او کور ته ځي او ما ته نن ګوره د جوړې ویډیو مې نه ده راغلی او غوړي ختم شي او نن یې هغه نه ده راغلی او سبا ښکر دی وړولی مې کپړې نو په ده یو فکر سوري دا فکر پې ولې سوري وایي ما د الله یو حکم ځندې کړی چې نکاح د هغې په وجه په ما دا ذمه دارۍ راغلي نو په ده چې دا بوج راشي دا پرې الله د حکم د وجې نه راشي نو په دغې حکم په دې بوج ورله الله اجر ورکړي د لوړ خو پیټک ته کاڼه په پټي کې پرېوت په هر ځای کې پرېوتې وي اوږده وي چېرته یو په پیټک کې پروت یا په ډیوډۍ کې پروت د ده سره څه غم دی کار سې اوږده شو شادي شوده دې اوږده شي که نه بل ځای د فکر باندې نو په دې فکر الله اجر ورکوي ښه په دې فکر الله خپلې بیبي له پیزار اغوستل دا صدقه ده خپلې بیبي له لوپټه اغوستل دا صدقه ده خپلې بیبي له پیزار اغوستل جورابې اغوستل دا صدقه ده چې څه ورله هلی په دې نیت یلی چې په ما الله لازم کړي دي نو دا ټول په صدقه کې راځي خو هسې نه چې ودونه وکړئ بیا مور او پلار ته سپک ګورئ د مور او پلار ډېر خیال ساتئ ښه دا واده پلار کړی دی دا واده مور کړی دی دا مور په یو یو کور ګرځي بچی ورته وایي خوښه دې نه شوه نه بچیه خوښه مې نه شو ولې یاره په تلو ګرځي لکه کاکا نو دا مور یې ګرځي چې نیغه وګورم او چابکه وګورم چای زر پخوي او ښایسته وګورم خانانان یې ښکلی نو دا مور ګرځي 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 دې بچي دې د ښکلي ځای انتخاب سبا دا بچی بیا دې مور ته نه ګوري بس خبره ختم بس چې ښځه وویني مور نه وي ته چا لبولی ته چا ډډ کړی بچیا ته چا نیزې ته رارسولی نو زر به مور ته وایي په ښځه وایي په انګور باندې د خواښې حق نشته ته ښکلې خبره وکړي په انګور د خواښې حق زمونږ علاقه کې یو عالمه راواده شوې ورته هغې مسله بیان کړې په انګور د خواښې حق نشته یو مشره نیا وه سمه غوسه شوې صفات شوې ډایرکټ مې زه د مولي صاحب دې کړی ځم راوړه مولي صاحب پلانکې عالم ووایي چې په انګور د خواښې حق نشته وایي شته پې زه غلی شوم ما خندل وایي ته یې ملګری ما ورته وایي مسله یې صحیح کړې ده زه څه ووایم چې نشته پې او بیا مسله مخې ته راشي خو ما ته ورته داسې ووایه چې په انګور د خواښې حق نشته خو په دې زوی د مور حق شته ستا په دې خاوند شته که نه نو دا خاوند دې ولې پخپله کوي پخپله دې ورله دې کوي مور له دې چاپي کوي مور له دې کپړې مینځي مور له دې سالن هم پخوي مور له دې ډوډۍ هم پخوي جو په ښځه دې نه پخوي که نه پخپله دې ولې پخوي نه که په ښځه یې نشته نو په دې زوی حق شته که نشته په زوی حق دی یو کس مور په اوږو کېنولې وه او د بیت الله نه پې طواف په اوږه په اوږه نو خواته یې صحابي و نو صحابي ته وایي مور مې په اوږه وګرځوله طواف مې پې وکړو د مور حق به مې ادا کړی هغه ورته وایي او ستا د پیدایش تکلیف چې کوم دی مور سکلی دی په هغې کې به دې د یوې کړۍ حق ادا کړي د کړۍ ته کړی چې مور په اوږه وګرځئ که نه هم د مور حق نشي ادا کړی ته د مور حق پېژنې ځان نه یو ډک منګې دې غاړې ته واچوه یو 10 میاشتې وګرځوه که نه مور ته 10 میاشتې بچیا په ګېډه ګرځولی دا هغه وجود دی چې ته پکې 10 میاشتې مور دې په دې ګېډه ګرځولی دا هغه وجود دی چې ستا سره یې 2.5 کاله د متیازو په لون کټ کې ایستلي دا هغه پلار دی چې مسافرۍ یې کړې دي نن یې دا وجود چوروړي چوروړي شوی دی دا ستا دپاره چوروړي چوروړي شوی دی ته نن مور او پلار سودا کې مور او پلار سودا به د چا سره ونه کوئ د چا سره یو هلک ښځې ته یې وي زما د مور ډېر خیال ساتئ په ما یې ډېر حقونه دي وایي ټیک ده که نه ښځې خیال ساته 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 چې دا ښځه یې ستړې شوه یو ورځ یې ورته ویلي مور ته دې ووایي چې ټول حقونه درته حساب کړي چې په یو ځای کې بدلول راغی وی مور یې ټول حقونه حساب کړي چې په یو ځای معامله کړي مور ورته بس صحیح ده وایي د نن نه به شروع وکړم وایي وکړه شو چې ماسخوتن یې بچي وده شه که نه
مور راله کټ ورته یو طرف ته لوټه واړه یو راوړل بل طرف دې نیت کې نه وسکه وی تارا ته نه چې حق ولې حساب وی شروع می وکړه په پدې یو کټ کې نن یو شپه تیر کا ما ستا سره د متیازو په دون کټ کې دونیم کال تیر کړ نن یو شپه تیر کړه وی د یوې شپې معاملې وکړي چې د مور خپل حقونه د پوره کیږي ها د خزي خیال ساتي څومره درنه کېدلی شي د خپلو بیبیانو خیال ساتي خو د مور او پلار په سپکاوي د بیبي خیال مساته او د بیبي په سپکاوي د مور او پلار خیال مساته د مور او پلار هم ناجایزه دي چې بیبي به سپکای زه به خوشحالېږم نامورې ولې ښځه سپکه کم د پردي کور ښځه ته مې ړومبی مور وایي ما د کور ملکه ده ښځې ته وایي غلې کښېنه د مور مې ملکي خوښه ده دا ټول کور ملکه به زما بس دا به ملکي ای به دا ملکي خوښه ده د دې دا ملکي دا خوښه ده ما اوس د اعتکاف ته